बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजो मिनवालो मलजरो टतुन को ज़ोस्तासो रोस्तासो मलजरी इम्तियाज़ कमर योजल बेस्तासो पदरुन खिदमत के हाजिर मा मिनवालो मुंसरा यो अहम खबर दे रज दो जुमेदा नुलसम तारीख ते दरज او د تاریخ وینا زګه کومه چې ټولو ملګرو ته وایم کوم ملګری چې سوات موټروي باندې سفر کوي نو هغه ته درخواست ده چې سوات موټروي نن د وی ای پی پروتوکول د وجه بند ده. عمران خان صاحب را روان دي ملکن ته نو د وی ای پی پروتوکول د وجه موټروي بند شوی دا. نو کوم مسافر یا کوم ملګری چې په سوات موټروي باندې سفر کوي نو هغه ته درخواست ده چې په بل متبادل لار باندې سفر او کې خو سوات موټروي ته مراخېږي ځکه بیا ورته تکلیفي مینوالو. دلته زه یو اهم خبره دا کومه چې سوات موټروي ته تاسو وګورئ نو سوات په موټروي باندې نن سبا ډیر زیات چې کم دی راشته په دې کې امبولانس زی په دې کې غټ ګاډي زی د مسافرو زی د یو کس د وجې یو وی پی پروتوکول د وجې په زرګونو خلکو ته تکلیف میلو شي. امبولانسو کې مریضان پکې ایکسپایر هم شي ځکه چې تر موټروي نه بیا واپس کې جی ټی روډ ته خېجو نو هغه ایمرجنسي الله مکه په لار کې هغه ایکسپایر شي. نو زما د سوات انتظامی ته د خپل د پښتونخوا کې پی کې انتظامی ته خواسته چې وی پی پروتوکول خو تاسو د نور حکومتونو هم مخالف وي نو مهرباني وکړئ چې د پروتوکول په وجه نور مسلمانانو نه یا نور چاله تکلیف مه ورکوئ. ستاسو خو پروتوکول په وجه باندې با روډ باندې شي تاسو ته سہولتي خودي خو نور خلکو مریضانو ته نور خلکو ماشومانو ته نور خلکو فیملی ته ډیر پرابلم راځي. نو مینوالو یو ځل بیا وایم کوم مسافر نن لکه جمعې ورځ ده چې سوات موټروي باندې څوک سفر کوي نو هغې ته درخواست دی چې سوات موټروي د وی پی پروتوکول د وجې بنده ده نو هغې مهرباني وکړئ سوات موټروي باندې مه راځئ بله لار استعمال کړئ. مینوالو ویډیو مخکې شیر کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. क्या नहीं समझेंगे सर? आपको जो है ना सर क्या नहीं समझेंगे? ये क्या बात हुई? आप सर्विस है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ अगर आप इधर खड़ी करेंगे